امیر طیب صاحب دا راته ووایه که نه چې دغه دی زموږ غریبانانو خو اکثر پسرلي چې وي هغه نن سبا مختصر شوي دي او دا غنم منم ولیدله او دا ګلونه خاص کر دا شړشم نو څه محسوس کوي یاره دا خو ماته زه دا وایم ما ته د فرمان کسکر هغه شعر یادېږي کوم شعر چې ظالم یې اور دی رامنې چې نو خو بل نه خو نقیب صاحب بالکل ظالم یې اور دی رامنې چې نو خو بل نه خو کو د سپرلي په ګلونو کې د زه نه خو وم ظالم یې زړه دې خوږېدو او که نه ظالم یې زړه دې خوږېدو او که نه ماله دې دا زړه خو نو خو کړی نو خو م دی ظالم یې اور دی رامنې چې نو خو بل نه خو کو ډېر ښه ډېر ښه ډېر دغه نقیب خانه نو دا وایي نه که نه دا ښکلاګانې دي او دا مزې دي مطلب تاسو ګورئ بوراګان راځي د ګلونو نه هغه رس اړوي او مچۍ راځي که نه نو دا موسم دی په کلي کې ملګرو او پښتانه چې پښتني سیمه چې کوم ځای کې ده که نه هغه ښایسته ده ښکلې ده خدای پاک ورله ډېر ښایسته وطن ورکړی دی خو د دې موږ د ښایسته وطن چې دی که نه جنتي وطن دوزخي خلک یو دا زموږ بدقسمتي ورته ووایه ملګرو نو د دې ښکلاګانو مزه هم اخلو او دغه به هم اخلو خوندونه هم واخلو ګپ شپ هم لګو رقیبه دا راته ووایه ملګري نو بیا مسافرۍ له روانې داسې انشاءالله عباد صاحب نو په دې 7 اپریل به بیا ځم او زموږ ژوند یو تقریبا ټول ارتل کې تیر شو او اکثر طیب صاحب یو خبرې نه مخکې کېږم طیب صاحب یو خبر وکړه پرمان کسکر صاحب هغه شعر هغه که نه نو زه دا شړشم ګل چې چېرته وینم نو ما ته هغه شعر را یاد شي نو ډېر زیات خوند یې وکړو او مسافري خو پرمان کسکر یو بل ځای کې هم ویلې مسافر خو دی نو خپل وطن ته راشي نو زه یم چې به مسافر دی ګزاره وکړي اختر دې دلته تېر کړي مسافر دی نو خو خدای خپل وطن ته راشي هغه وایي که نه نو که خطا کېږم نو څه داسې غونې شعرونه دي د ښاغلي فرمان کسکر صاحب نو زه دته وایم چې به ایسټل دی چې دا 7 اپریل چې کوم دی دې باندې مزه ځکه چې زموږ اختر را روان دی انشاءالله اختر خوشحالۍ به په شریکه یو ځای به لمانځو انشاءالله او د هغې نه وروسته بیا خوونه کوو که خیر نو طیب صاحب زموږ چوټي هم داسې چې درې میاشتې زما یو ترس ویلی چې ډېر مذاقي د شعر خوند دی او بهرحال ګپ شپ ډېر زیات لګوي نو هغه یو پیره دغه شانتې په دې پسرلي کې روان و نو چا ورته وویل یار ښکلی پسرلی دی دا ډېر ښکلی موسم دی مزه نو هغه وایي چې پسرلی شي زیړ ګلونه موږ ته ځو سپېره سرونه نو زه درته وایم چې وایي دا پسرلی دی نو اوس دې پسرلي کې لږه ګزاره وکړه او خدایه د تیلو کویان وچ کړي خدایه د تیلو کویان وچ کړي عربان خوار کړي چې جانان کور ته راځي او نو موږ خدای وایو چې دا چوټي دې لږه نوره وغځوه نو انشاءالله کوشش مې دی چې زه به کوشش وکړم خو بهرحال چې کومه چوټي هغه ورکړي نو زموږ بیا نور چې کوم وروستو کسان اوس زما یو انډیوال دی زموږ د ځای دی نو هغه صرف زما انتظار ته دی چې زه لاړ شم نو هغه به راځي بیا نو ټوله مسله پکې دی که نه چوټي به هغوی زیاته کړې هم وه یو میاشت چې ما پکې اختر تېر کړی وی خو بهرحال الله دې ژوند راکړي چې بیا هم د خپل وطن ته راشو الله یې زموږ د ټولو ثواب په خپل وطن باندې وکړي او الله دې د ټولو مسافرو کوم مسافر چې زموږ غږ اوري یقینا چې ما مسافري کله ما سره د مسافرۍ اساس دی نو مسافرۍ هغه پښتو یوه ټپه ده چې مسافري شلېدلی کټ دی ما له شلېدلې کټ کې نه راځي خوبونه که نه نو په حقیقت کې چې مسافري یو شلېدلی کټ دی او څوک بس مجبوري ده څوک خو زموږ د وطن د حالات هم داسې دي چې دلته کې هم ګزاره نه کېږي دلته کې موږ کښېنو خو زه به تا ته دا یوه ټپه ووایم چې تر هندوستانه شازلمي ځي تر هندوستانه شازلمي ځي دا ډوډۍ غړپ تر پنډۍ لاړ شي بیا راځي نو دا ماشاءالله تاسو د خپلې خاورې لپاره ډېر غټ کار کوئ جي طیب صاحب دا ټپه مشتاق ته ډالۍ وي مشتاق ته یې ډالۍ شي تر هندوستانه شازلمي ځي دا ډوډۍ غړپ تر پنډۍ لاړ شي بیا راځي او زه به دا ټپه ومیم چې مسافري په بېغمۍ کړه مسافري په بېغمۍ کړه او زه پښتنه یم په نامه دې ناسته یم ډېر ښه طیب صاحب طیب صاحب دغه دی د اباسین به هم وینو تاسو ته اباسین ښه ملګرو زموږ سره اوسېږئ پروګرام زموږ لا جاري دی او تاسو ته شړشم وخوړو شړشم چې سړی ویني نو بس فرمان کسکر را یاد زموږ سره ډېر ښایسته زلمي شاعران د شنګلي موجود دي طیب صاحب دی او نقیب یوسفزی دی ملګرو چېرته هم مو ځئ ملګرو دا چینل چې دی زموږ سبسکرایب کړئ نقیب یوسفزی ستاسو په نوم سره روښانه ستوري ملګرو او عباد الله خان یوسفزی دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ ملګرو